نو صله رحمی چا سره قطع درونو نن قصد کې او خپل رحمی برابر کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ځل یو ډېر لوی صدمه رسېدلې وه، عظیمه صدمه، دومره صدمه چې په خپل ژوند کې د دواړو جهانو سردار ته دومره صدمه نه رسېدلې. حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها باندې خفه شوي او بعضې منافقانو خفه کړی. عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی، بخاری شریف کې اوږد حدیث دی، وی چې هغه زمانه داسې وه چې لا پرده نه وه نازله، نو عامې ښځې چې څومره وې نو دا به اودسماتي له د کور نه بار ته تلې، بار ځای نه جوړ د زنانو دپاره مستقل اودس پې ماته راتلل به. یو غزا وه یو جهاد کې عایشہ صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې د نبي علیه السلام سره په هغه جهاد کې تللی وم، او چې د هغه جهاد نه مونږ واپس راتلو نو یو ځای کې مونږ خپل دا خو بوخانو باندې سفر به نو خیمې مو ښخې کړلې، یو ځای کې م دمه وکړه. یو چې دمه مو وکړله نو زه لاړم اودسماتي ده، چې اودسماتي ده زه لاړم داسې لږ بار ووتم او واپس رالم نو قافله رانه تلې وه، او ما وخت زیات ځکه واړو چې د ما نه امیل روک شوی، نو زه بیا خپل امیل پسې ګرځېدم او دا مې خیال و چې یاره قافله خو نبي علیه السلام چې به قافله کله روانوله نو اعلان به یې وکړو چې ساروي بسترې هر څه برابر کړو چې څنګه سار مونځ وشي فوري به روانېږو. نو زه داسې وخت کې ووتم چې د نبي علیه السلام منادي اواز کوونکي اعلان د قافلې د تلو کړی، خو خیال مې دا و چې د خیر د یاره دا لس پنځلس منټه قافله به ایساری، بل چې ما وویني چې زه نه یم موجوده ما نه بغیر به څنګه ځي، وی ما نه امیل روک شو هغې پسې ګرځېدم، وی خیر به هر څه امیل مې پیدا کړ چې زه رالم نو قافله رانه تلې وه، او دا به په یو کیجاوه کې یو ډولی چې ورته مونږ وایو، یو ډولی کې به امهات المؤمنین بیبیانې او په هغې کې ناستې وي، نو هغه به یو کس دوه کس هغه ډولۍ چته کړله او په اوښ باندې به یې کېښودله. نو عایشة صدیقه رضی الله عنها فرمایي وي د هغه وخت کې زما وجود ډېر کم و، ډېره نری و، ټپه ومه، وجود مې کمزور و، نو هغه چې چا زما کیجاوه اوچتوله نو هغه دا محسوس نه کړه چې دې کې څوک نشته، زما سامان پکې پروت و، زما یو سرمن وه په هغې به سملاسېدم، دروندوالی پکې لږ ډېر و، بس هغې هغه کیجاوه اوچته کړه او په سواري باندې کېښود، دا ګمان وکړه چې زه پکې یم، هغې لاړه. وی چې درالم چې کوم ځای کې قافله وه نو چې کوم ځای کې زه هم زه هلته کې کېناستم او په دې خیال کېناستم چې دا خو لا وختي نه کېدی شي څوک په دې لاره راځي او یا بل مقام کې دوی یو ځای کې دمه کوي او هلته کې دوی زما ونه ویني نو ما پسې به راشي زه به دلته ناست یم. وی دې کې نبي علیه السلام یو صحابي مقرر کړی و، حضرت صفوان رضی الله عنه، دې لپاره دا په سفر کې به صحابه مقرر کړي چې قافلې نه به ته وروستو راځي، یو دوه څلور ګنټې پس به ته را روانېږي، په دې خیال به ته وروستو راځې چې که چېرته زمونږ نه څه شی پاتې شي یا چیلې رانه پاتې شي، ګډه پاتې شي، اوښ پاتې شي، نو ته به دا ځان پسې رالې، یا شاته نه دشمن را رواني په قافله حمله کوي نو ته موږ له اطلاع راکړې. دا د قافله به 15 ځایه تقسیم کړې وه، یو ته مقدمة الجیش وي، د لښکر نه مخکې به یو حصه روانه وه، یو بخي طرف ته لکه دې باندې د بادشاه لښکر روان دی نو بله ډله به یې ورسره په سړک روانه وه چې هغې طرف نه څوک حمله ونه کړي، بله به ورسره دې لاره باندې روانه وه چې دې طرف نه څوک حمله ونه کړي، یو به شاته روانه وه یو به مخکې روانه وه، دا د هغې خپل طریقې کار و. وی زه لاس کومه او دغې وخت کې ما له خوب راغی زوده شو، په خپل ځای لاس ته څوک به راشي زه به ورسره ملګرتیا وکړم، اوس پیاده خو قافلې پسې رسېدی هم نه شم. وی دې کې دا صحابي راغی چې صحابي راغی وی ده به زه د پردې د پړونې د ښځو د سطر د نازلېدو نه مخکې لیدم، نو وی زه چې ولیدم نو وی وپېژندم، نو وی ده فورا وی چې انا لله و انا الیه راجعون، نو وی زه د په دې الفاظو باندې راویښه شوم، چې راویښه شوم چې مې وکتل نو دې خو ده ماته شاک کړه، وی ما مخ پټ کړه، وی دې خو پوه شو چې دا د قافلې نه پاتې شوې ده، نو وی ده خپل اوښ سملو او د اوښ په چې کومه پنډۍ ده په هغې باندې خپه کېښوده چې دا ټوپ ونه وی، او مخې بل طرف ته واړو، وی زه خو پوه شوم چې ما سره یوې خبرې قسم دی کوي، ما بخاري شریف په حدیث دی عایشة صدیقه فرمایي وی زما د په رب العالمین قسمي که ما د دې صحابي د انا لله و انا الیه راجعون نه بغیر بل لفظ اورېدلي، که بل لفظ مې اورېدلي قسم خوري. اوښې سملو وی زه راپاڅېدم او په اوښ د پاسه سوره شوم، وی د اوښ پړې ونیو ورنیغ روان شو قافلې ته ورسېد. نبي علیه السلام پوه شو بیا چې دا خو راورسېدله، لار کې ولې مې چې دغسې واقعیت شي زه راورسېدم. وی چې مدینې منورې ته لاړو نو منافقینو په الزام ولګو عایشة صدیقې رضی الله عنها، حضور پاک پریشان او خدا وی زه نه یم خبر، ګیر چاپېر عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین دی، منافقانو سردار، هغې الزام ولګو چې دا خو دې غلط کار کړی دی او پراپیګانډ راپسې شروع شوې، زه لا وی نه یم خبر د څه نه، او حضور پاک خبر دی، وی زه اودسماتي له بار وتیم،
لکه خدای ما تاسو ته چې د خدو د دسماتي دینه به د مدینه منورې لګبال عام خدای باغې لوتی کور کې وی د زنانو د دسماتي تنظیم نو وی چې د دسماتي نه روانو ما یو بیبی دا مستح چې دا زموږ رشتہ دار ده هغه سره وا یوازې بنتلم دوه درې خدای به یو ځای شو نکتوبه ناغي تیندا کو خپل خپل لګي په ځمکه را پرې وتا نو وی چې تعیسه مستح خپل زوی یا دې زوی ته خیر وکړي زما زوی مستح دې خدای حلال خیر یو وی ما ته چې دا خیر وی دې زوی ته یو نیک انسان ته خیر کې وی غږیونه وی لک سات پس بیا را پرې وتا وی بیا چې تعیسه مستح زما زوی مستح دې هلاک شي ما ته چې چفچا یو نیک سړی ته بيدای خیر وی لیکي وی چې دریم ځل باندې بیا دې تیندا کو خړو را پرې وتا په لار باندې وی بیا وی چې تعیسه مستح زما زوی مستح دې هلاک شي وی ما ته چې تسبین رجلا شهید بدر فآئی سوری تخیری که چه اغا بدر غزا کی شریک شوی دا بدرینو قسم در تا دو جمعی اکرل بدر کی او سری شریک شنو تا اغا تخیری که تا اترین بیکار خده ویما تو چه تقا مقلی سا خبره اس دا دی دا زویم پر الزام کی شریک دا مستح پر الزام کی شریک دا دی بی بی زوی ناغی سکا خپل زوی دا غریبان ذهن کے بوجو اذا ما زوی خو تباشو حلاک شو چه دی کی شرکت کئی لکه خیره کولی اما تو تقا مقلی تا پس اخوان پاک پوئے گی بی بس هم پوئے نشو من وی کور ترالم زه بیمارو اتفاقی سی بیمارو تب را باندې ولګید نو د پیغمبر علیہ السلام هغه چې ما سره کوم مخکې محبت او هغه مې نه محسوساو وی چې کور ته راغی تاسو به کیف تیکم څنګه یې حالاتم څنګه دي ایمه چې سیب خیم خو چې کوم لطف او محبت او مینه ما سره د دواړو جهانو د سردار وا هغه لطف او محبت او مینه ما نه محسوسوله ایمه چې پیغمبر علیہ السلام خو ما دونه خدان چې نه دي او بل پدیم خپاوما الله یره خو مینا محبت ته بیبیانو داسې مینه وي پدان می پروانه وا وی پدې خپوم چې دا حضور پاک هم جن دی دا هغه په هم جن خریا خپاوما وی ما دې تاسو کو چې دا خدای رسول مور کړه لاړ شه زرا حالاتونه نیم خبر نو نبی علیہ السلام غږونه کړه بیا مې تاسو کو چې کستاسو اجازه نه ځوان لاړ شم بیا غږونه کو بیا چې مانه نه کوم نو داسې معلومیږي لکه زما پتلو خوشاله دي خپانه دي وی مور کړه لاړ وی چې مور کړه لاړ وی مور نه مې تاسو کو چې مور نبی علیہ السلام داسې مانه خپاوند او پدې نیم په چې مانه خپاده کبل چانه خپاده خو حالات داسې چې ناراض دي وی ما ته چې خیر دي لوري مخه پکېګا پروا نشته دي مې چې ناس چل څه دي وی ما ته چې ګورم یو سړی دوه خدي یا درې خدي او کما خدای پکې لګا ډولې او هغه خوخی نو د خلکو هغه بدی شي د نورو بنو هغه بدی شي هغه خپل بنی بدی شي کمه بنی سره چې د خاون یو کوټې لغوندې خلی سره محبت زیاتی یا ډولې نو ته د نبی رسول الله په بیبیانو کې لګا ډولې مې او ته د نبی رسول الله خوخه مې نو د بنو در تقال کې بس وی زه پوښم چې څه چل خوشته مې چې څه چل دی زما په سر نه چې غیبت کړی چا حضور پاک مانه خپه کړی دی ایمه دې پرې له دا خبر پیدا عمر په جلاش پرې چې چل څه دی چې منافقین دغه الزام در باندې لګولې دي وی بس ځمکه مې خپونه خو دا ایمه چې نبی رسول الله خبر دی وی چې نبی زمام خبر دی ایمه چې اسمان باندې سره پریوت الله مسلمانان خبر دي خبرونه چې ټول مسلمانانو کې پروپاګاندا ده ایمه چې ځمکه اسمان باندې جوخ شو بس بس کوم خدایا داسو شو وی لاړم د کور یو ګوټ کې کېناستم په مصلا او خدای ته خپل کار اوس پاره چې یا الله ته ما په حالت باندې خبردار او خدای پاک زما په حق ته بهتر فیصله وکړي الله داسو شو دا څه واقعات شو زما جامه خو سکه چې زما د وجه د دواړو جهانو د سردار په جامه داغ ولګي خپل جامه خپل کار کوي کېناستم وی دا روح شواروز د بخاری حدیث دی چې مقتحلت بنوم وی ګول شواروز کې ما خوبونه کو ناستو ما او د سترګو نه اوخ کمه قرار نشو یو شان اوخ بیگی دی خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه میټینګ راوغت یو د سوکم وی علی رضی الله عنه نه لګی ګیرمنه عائشہ صدیقه وی لګی ګیرمنه وی هغه ته چې د خدای رسول الله ولې خپې خدای لګی لیس دا پرې بل خدای باو ای په دې خو ګوره ګیران نه پکار علی رضی الله عنه خدای پیغمبر باندې صحابه خپاو چې پروا نشته چې خدای خو لګی نه عائشہ صدیقه رضی الله عنها پرې بل خدای باو ای په دې خپم وی عمر فاروق رضی الله عنه سره د خدای خو کې ډېره مشوره ورکړه اب بهترین مشوره عمر فاروق نبی اسلام ته عرض کوي چې د خدای رسول ته پوښتنه نه کوم چې تعالی د نکاح د عائشہ صدیقه سره چا مشور عمر فاروق نبی اسلام ته
عرض کوي چې د خدای رسول ته پوس نه کوم چې تعالی د نکاح د عائشې صدیقې سره چا مشوره درکړې ده؟ وی خدای الله دا مشوره درکړه. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې عائشې صدیقې ته استاد نکاح نه مخکې حضرت جبرئیل علیہ السلام د ریخمو په ټوکړه کې مال ستا تصویر راوړه، د ریخمو ټوکړه کې. نو ما به وی چې یاره که دا خوب په دنیا کې رښتونی نو دا به ټیک او راته به چې دا به ستا بیبي بلیږي. شک به مې چې دا به مې دنیا کې بیبي که آخرت کې وی چې ته به کله واده کړه او تا ته مې وکتل نو بعریون هغه تصویر وی چې ما ته جبرئیل علیہ السلام به په خوب کې تخولې. دومره د منقبت خاونده ده. او یو ځل بیبیانې راغونډې شوې نو د عائشې صدیقې خلاف هغوی څه نبي اسلام ته وی چې دوی د خلک ډالۍ تاله راوړي چې د دې سره او ته دې خلکو ته ووایه چې ته کومې بیبي سره یې چې دله تحفې راوړي. نو نبي اسلام پې خفه شو، ویم لا تؤذیني فی عائشه، ما ته د عائشې صدیقې په حق کې ضرر مه رسوئ. وی د ما دې قسم په خدای وي زه چې کومې بیبي سره په بستر کې پروت یم په یو څادر کې ما له وحی نه راځي او که عائشې صدیقې سره بستر کې پروت یم بیا ما له وحی راځي. دومره بهترینه ښځه وه او د دواړو جهانو سردار یې او د عائشې صدیقې ته وایي چې عائشې دغه د جبرئیل ولاړ د تی وینې او زه یې وینم په تا سلام وایي. څومره بهتره خبره ده. او دا فرمایي عائشې صدیقې وی زما نه بختوره ښځه او بده کمی. وی نبي علیہ السلام چې سا مبارکه تلې ده وی زما سیدې دې ډډه والې وه او وی زما په کوټه کې دفن دی، زما په کوټه کې د سوتې ده او اخر وخت کې زما او د حضور پاک لارې خدای ګډې کړي دي. مسواک یې راکړ اول ما ومږو ولا مې نرم کو بیا مې حضور پاک له ورکړ په غاښونو باندې مسواک ومږو ساتې لاړه. دومره د بختوره بیبي ده. میټینګ چې ختم شو نبي اسلام حضرت بریره راوغوښته، تا د کور دننه خادمه وه وینده وه. هغې نه تپوس وکړو بریرې تپوس درنه کومه د عایشې متعلق تا باندې شک خو نه یې راغلی په دې څه غلط شک بدګماني پټه تپوس ته نه وی نه دا خو ډېره نیکه بیبي ده. وی ګوره داسې تب څه په ښکارو خو نه پېښ شوي. وی نه یو نقصان پکې شته دا دی چې دا کشر علیکم نو اکثر اوړه واغږي نو په ځای یې پرېږدي چیلې راشي هغه اوړه وخوري بې پروا غوندې. لوښه اکثر د سرتور پاتې شي نو چیلې راشي د هغې کې خوله ووایي. دغه لکه بې پروایي کوي نو خو ډېره نیکه او پاک دامنه بیبي ده. او د نبي علیه السلام یو بله بیبي ده حضرت زینب بنت جحش، د هغې خور وه حمله بنت جحش هم په دې کې مبتلا او په دې الزام کې. او خور چې وه زینب بنت جحش ام المؤمنین وه هغې د نبي علیه السلام تپوس وکړو یاره وایي ګوره ته خو زما بیبي وې او ستا خور د عایشې صدیقې پسې لګېدلې ده تا نه تپوس کړو. ګوره دې نه معلومات کړو ځکه خور خو د الزام کې شریکه ده. څنګه ده؟ ویې نه چې زما خور په غلطه ده او عایشه صدیقه ډېره پاک دامنه بیبي. زه رښتیا خبره دروغ درته نه وایم. حضور پاک ډېر زیات پریشان و. دې کې تقریبا څه میاشت پوشه غوږې ولګېدې او دا هماغسې په هغه مسله ناسته وه. وایي چې نبي اسلام به مونږ کره راغی مور به مې ورسره ژړل او پلار به مې هم ژړل. ډوډۍ مې مړه ته نه کېده، خوب به نو ژړا وه. وایي چې رابغې نبي علیه السلام نو وایي چې داسې په مسله باندې زه ناسته وم او ما به ورته وکتل نو مخ به یې رانه واړه او وایي چې دا ما په سجده پرېوتم نو ما به د سترګو په دې ګوټ کې کتل چې ما ته حضور پاک ګوري که نه. نو چې زه په سجده پرېوتم نو داسې به یې راته کتل خو چې دا ما سترګو کې داسې ورته وکتل نو بیا به یې رانه خپل طرف ته وهل. ما به یې ځان نه پوهیو. وایي یو ځل نبي علیه السلام مونږ کره راغی. وایي چې راغی زما د مور نه یې تپوس وکړو چې عایشه څه شوه. وایي صاحب چې ستا د کوره راغلې ده هغه په مسله ناسته ده په ژړا لاس پورې دی. وی دیوله مې وی چې راشه ور منډه کا او دې غېږ کې ورته ورپرېږده او ښه ورته وژاړه چې اخر ته د منافقینو خبرو پسې دی. زما که څه ګواه وي څوک شهادت کوي څه داسې یو چا ذلیل په یو غلط کار نو ټیک ده. نو ته د منافقین خو ما پسې پراپېګنډه کوي د خدای رسوله نو ته الله نه ولې غواړې چې خدای ما ته د دې متعلق خبره راولېږه. بیا مې رس کې سوچ وکړو چې د پیغمبر نه د لوی طاقت ته رجوع کړې ده. اصل نه اوس دله ورشم او هغه لوی طاقت خفه نه شي. لکه سړی هاي کورټ په سپریم کورټ کې خپل اپیل وکړي چې سپریم کورټ کې د اپیل وکړو نو هاي کورټ هغه فیصله بیا نه کوي بیا به سپریم کورټ فیصلې انتظار کوي. نو ته د حضور پاک باندې لوی طاقت ته الله ته رجوع کړې ده. اصل نه اوس بیا له حضور پاک راشم او په دې خدای خفه نه شي. ویله کې به مې دا کارل دی بلکې خدای خو ډېر رحیم ذات دی. خدای چې کال کې فیصله کوي په چا د خدای 50 دو کاله کې فیصله کوي 3 کې کوي 4 کې کوي 15 کې کوي. وی ورځ نبی علیہ السلام راغی چې عایشه راوړې. وی زه ناسته وم نو خپله راله راغی مور نه مو پلار نه مو. ما ته عایشې یو خبره ته کومه که دا غلطي دې کړې نو اقرار وکړه. خیر دی باید معافي وغواړم د خدای نه او که څه سزا وي به ته مې شو معافي به وغواړم. نو ته ګوره په خپله ما ته خبره وکړه. وی جړل مې نه جړه رانه وتښتېده. پلار ته مې وی چې بابا جواب ورکړه
یو پلا مې په جواب کې زه حضور پاک ته جواب ورکړم. وی مور ته وی چې مور ته جواب ورکړه. وی هغې وی چې زه ورته څه ووایم؟ وی ما ورته وی که زه اوس تاسو ته اقرار کوم او په دروغه نو منئ، او که زه ته قسم وخورم چې ما غلطي نه ده کړې ما نه منئ. خو مثلي ومثلکم مثل ابي يوسف وی د یعقوب علیه السلام نوم رانه یو شو دغه وخت سره د هغه نوم رانه یو شو. وی سوچ مې کړی خو د هغه نوم هېر شو. وی چې زما مثال او ستاسو مثال داسې دی لکه د یوسف علیه السلام د پلار په شان دی چې روح ورسره ظلم زامنو ظلم وکړو یوسف علیه السلام چې کوی ته وغورځو نو هغه به څه وی انما اشکو بثي وحزني الى الله، زه د خپل غم فریاد الله ته کوم. نو به زما هغه مثال دی د خپل غم او د تکلیف فریاد خدای ته کوم. الله پیش و کار پیش. وی نبی صاحب پاسې وی ډېره زیاته غمجن یم چې خدای دا به څه کېږي، دا به څه واقعیت کېږي، خدای به کله فیصله کوي. یو ځل ناست یم دی کې حضور پاک راغی. وی چې راغی ما سره خوا کې کېناسته او چې څنګه کېناست نبي علیه السلام نو د وحي اثر پرې راغی، د وحي اثر، او چې د وحي اثر به په حضور پاک په یخنۍ کې راغی نو خولې به ته بېلې سخته یخنۍ کې فی اليوم شدید البرد سخته یخنۍ کې فیفصم عنه وان جبینه لا يتفسد عرقا، هغه وحي به تلاړه تندینه به خولې بېلې. وی زه خو پرې پرې شوم او یې غټې غټې څاګانې به حضور پاک اخېستې لکه چا ډېر لویه منډه والي یا یو ډېر لوی بوجي په سر له پاسه پروت دي. وی څاګانې غټې غټې اخېستې او سر مبارک یې ښکته کړه او خولې ترې روانې شوې. وی زه پوه شوم چې وحي خو الحمدلله چې راله مطمئن شوم. وی چې کله وحي راله وی ما چې عایشې مبارک شه، عایشې مبارک شه، خدای پاک په قرآن حکیم کې ستا د پاکوالي راغلو. وی د ډېرې خوشحالیانو مې وجړل او وی راته نبي علیه السلام فرمایي چې تا له ډېر لوی مبارکي. په حضرت موسی علیه السلام الزام لګېدلی دی، خدای پاک په کتاب کې برات نه دی کړی، په پیغمبرانو الزامونه لګېدلي دي، لیکن د بل د خدای نه د برات اعلان نه دی شوی. او په تا الزام ولګېد خدای قرآن حکیم کې یو صورت نازل که صورت نور، او قرآن حکیم کې الله اعلان کوي اولئک مبرؤون مما یقولون، دا چې خلق منافقان سوی دا دواړه غریبانان د هغې نه بری دي، دا کار نه دی کړی. او قرآن حکیم کې الله وایي چې پاکان ښځې پاکو سړو ته خو پاک یې نو تا له پاکه ښځه پکار، پلیتو خلقو له پاک پلیتې ښځې دي، ته خو پاک انسان یې، ستا بیبي به هم پاکوي. یو صورت غون خدای پاک صورت نور د عایشې صدیقې پاکوالي کې نازل کړ، ټول قرآن تلاوت وکړه په تراوو کې، یو صورت نور پکې پرېږده د ختم ثواب دې پوره نه کېږي. دومره رب العالمین مهربانه شو. وی ما وی چې زما د برات اعلان خو به ځکه کېږي چې زه پاک یم، خو دا به چې ته نبي هم ته هغه زړه ته خدای پاک القا وکړي، وحي به یقین نه لري که ما په حق کې نازل شي. بخاري کې دا وایي مې چې زه خو ډېره کمزورې ښځه یم، زما حق کې به قرآن کې وحي راځي، په هغې به خلک تلاوت به کوي. هماغسې وشوه د ما مطابق وحي راغله او خلک لګیا دي په هغې تلاوتونه کوي. وایي ما ته مور وایي چې مور ورپاسه بچې ورپاسه او د نبي صاحب شکریه ادا کړه. وایي ما ورته وایي چې زه نه ستا شکریه ادا کوم، نه د خپل پلار ادا کوم، نه د نبي علیه السلام ادا کوم، زه د لوی خدای شکریه ادا کوم چې د ما پاکي راوستله، زه الله شکریه ادا کوم. بیا ته نبي هم د نصیحت الفاظ وی د صبر الفاظ وی چې خیر صبر کوه. او بعض وخت انسان باندې په دنیا کې تکالیف راځي، ځکه خو عبدالله ابن ابی چې کوم وخت کې وفات شو، مړ شو، مردار شو، چې دا کم په دې الزام کې پیش شو، نو چې حضور پاک جنازې ته وصیت یې کړی وي جنازه زما نبي علیه السلام وکړي، چې حضور پاک کله جنازې ته ور مخکې کړو عمر فاروق د لمن نه کرکه ونیو. د خدای رسول چا جنازه کوي؟ سوچ وکړه غونډه ته چا ته مخکې ودرېږه جنازه چا کې؟ دېس بدبخته خو د ابوجهل هم زیات غلط کار کړی دی. ابوجهل خو د دشمني کوي، پناه یې در سره کوي، توره در پسې راځي. د مکې کافران دشمني کوي، توره راځي. دې بدبخته خو تا باندې هغه الزام راغوړی دی چې تاریخي او لویه غلطي کړې ده، لیکن د دواړو جهانو سردار اخلاقو ته وګوره کنه. ته پرېږده وه زما اراده دا ده چې بدله جنازه کوم چې خدای به د قوم مسلمان کړي. هماغسې وشو جنازه یې پرې وکړه. خدای قرآن حکیم کې حکم نازل کړي لا تصلي علی احد مات منه ابدا. دې نه پس دې کې څوک مړ جنازه به نه کوي، لیکن خدای پاک د هغه ټول قوم د هغه جنازې له وجې مسلمان